ولې بیټکوین همیشه د ګوګل سرچ یا د انټرنیټ سرچ ټاپ کې راځي؟ اول خو دا پوه شئ چې دا بیټکوین په خپله څه شی ده. تېره ویډیو مې یو تانه ریکارډ کړې وه چې څنګه کولی شئ تاسو ټریډینګ شروع کړئ. دا ویډیو زه کوشش کوم چې د صحیح ډیټیل مفصل لاړ شم چې اول تاسو بنیادي شیان باندې پوه شئ، بیا هغې نه بعد هم که چیرې شروع کوو نو ورو همغه کورس به مخکې بوځو. دې نه مخکې چې بیټکوین باندې پوه شئ د پیسو د نورو معاملې چې کوم دي تاسو په دې باندې اول باید ځان ښه پوه کړئ. مثلا ولې خلک تاسو ته پیسې درکوي؟ پیسې د یو ویلیو ته څه وایي؟ ارزښت. د ارزښت په مقابل کې تا ته پیسې درکوي. مثلا ته وظیفه لري او چیرې کار کوي، یو میاشت پوره کار کوي، 15,000 شل زره 10,000 روپۍ د هغې کار په مقابل تا ته پیسې درکوي. زه دوکان نه یو شی اخلي، څونه جنس چې څونه ارزښت لري د ارزښت مقابل کې چې څونه د قیمت کېږي هغه ته ورکوي. د هر شی همداسې ده. پخوا زمانه کې که چېرې تاسو خرید و فروخت کول یا یو کار دی کوو، دا شی ول تاسو ته به څه درکول؟ پیسې خو هغه ته نه ولي. تاسو د جنس په بدل کې یو کار کوو. مثلا که هر کار ته یا چاته د کور جوړوي او چاته د ځمکه ریبل نه راځي قلبه ځمکه د قلبه کول یا هر څه د چې کول، دا ته به د دې په بدل کې غنم، داسې مستې، غوړي، کوچ، دغه شیان درته څه درکول. ورو دا تبدیل شول راغلل چیش ته؟ طلا ته. نو بیا هغې نه بعد چې تاسو څونه کار کوو خلکو ته د هغه بدل کې تاسو ته سکې یا طلا میلاوېدلې. تاسو ته نه میلاوېدلې، هغه خلک چې هغه وخت کې ول هغوی ته میلاوېدل. بیا یو غم دا شو چې طلا هر چا ځان سره نه شو ګرځولی. بیا حکومت هغه وخت کې یو بل ایډیا سره مخکې راغی چې تاسو ته څه کار وکړئ، دا څونه طلا چې تاسو لرئ دا موږ سره یعنې دولت کې کېدی او دولت به تاسو ته یو رسید درکړي، یو بل غوندې. نو دا بیل یا رسید چې هر چېرته ته وړې نو د دې په مناسبت یا د دې په وسیله ته بل سړي ته فروغ کولی شي. بیا هر چا چې بیل درلودو نو هلته به لاړو چې سودا یې اخیستله، دا به یې وروښوده چې یعنې زه دولت کې دونه سرمایه لرم، دونه جنس راکړه. او دغه رسید ورو تبدیل شو پیپر منی ته. دا کوم افغانۍ او ډالر او دا شیان چې اوس موږ لرو دا ټول بس تبدیل شول دي. دې نه بیا نور هم یو سټپ مخکې لاړل خلک یا حکومت مخکې لاړو. پیپر منی کنورټ شو، چینج شو ډیجیټل منی. ډیجیټل کرنسي دا څه هم بانکونو کې چې تاسو پیسې لرئ او د موبایل له طریقه، د بانک له طریقه پیسې یو ځای نه بل ځای ته لیږئ، دا ټول ډیجیټل سیسټم شو. چیلنج دا و چې دا ټریک څنګه وساتي دي خلک. مثلا ما پیسې ولګلې تا ته، ما نه باید پیسې په ډیجیټل بانک کې د ما کټ شي یا بانک کې تا ته په اکاونټ کې باید اضافه شي. دا ټول ولې ډیجیټل کرنسي یا ډیجیټل سیسټم مخې ته راغی؟ ولې چې د دې ټولو باید ټریکینګ وشي چې دا پیسې کوم ځای نه راغلې، کوم هلته لاړې، چا واخیستلې، قانوني دي، غیر قانوني دي، دا ټول ټریکینګ ساتل دپاره دا شی مخې ته راغی. نو د دغه شي مخنیوي دپاره چې دا ټریکینګ وساتل شي، یو سنټرلایزد بانک مخې ته راغی. سنټرلایز یعنې چې یو عمومي بانک ته ټول بانکونه له نورو سره کنیکټ دي، د هر یو چې هر کار کوي، هر بانک کې چې کوم ټرانزیکشنز کېږي یا پیسې خوا دېخوا کېږي، هغه ټول ډیټا بیرته وړل کېږي سنټرل بانک ته. اوس بانکونو کې خبره څه ده چې کله ته خپلې پیسې واخلې بانک کې ډپازټ کې، یو کار څه کوي چې تا پیسو باندې هغوی خپل سرمایه ګزاریانه کوي. مثلا تا کېښودلي دي پیسې، 1.5 ډالر دې ایښودلي دي مثال، هغه پیسې تا ته صرف اکاونټ کې ښیي، ته دونه پیسې لرې خپل اکاونټ کې، هغه یو نمبر دغه پیسې نه دي. ستا پیسې همداسې انفالو کېږي په نورو بزنسونو کې، همداسې سلهاو نفران زرهاو نفران د هغوی پیسې داسې ګډوډي. اوس که چېرې ټول یو ځای راشي د بانک ته وایي چې ما پیسې راکړه، دا پیسې ورته نه شي ورکولی، ولې چې هغه پیسې ټولې باندې دي. یو مشکل. دویم مشکل دا ده که چېرې بانک کې کوم ځای کې چې سرمایه گذاري کړې ده تاوان وکړي یا خطر کې راشي، دا پیسې هم خطر کې راځي. نو دا یو مشکل ده بانک کې چې ته بانک کې خپله پیسې ساتي. نو اوس ډېر وخت بعد په 2008 کال کې یو ډاکومنټ پبلش شو د ساتوشي ناکاموټو په نوم، داسې یو کس و چې اوسه پورې هغه چا نه ده پېژندلی چې دا څوک ده، قواره یې څنګه ده. دې ډاکومنټ کې ویلي ول چې ولې یو الټرنیټیو لاره موږ د بانکینګ سیسټم دپاره ولرو چې یا پیسو ټرانزیکشنز دپاره ولرو چې دغه لاره نه خلک را خلاص شي. نو هغه الټرنیټیو وی د کرپټو کرنسي چې کوم اوس موږ پرې خبرې کوو دغه شی و. نو نور کوینونه ډېر راغلي دي، موږ به بیټکوین باندې خبرې وکړو. د بیټکوین ویلیو هغه وخت ډېره کمه وه، $1 دی 200 300 که 500 بیټکوین اخیستلی شول. که اوس وګورئ نو یو بیټکوین ته په $38,000 باندې باید واخلي. نو اوس هم د بیټکوین ویلیو ډپنډ کوي چې څونه ملکونه یا څونه خلک یې دا مني. څونه ملکونه چې منلې ده ورو ورو د دې ویلیو زیاته شوله.
بعضې ملکونو چې نه ده منلې د ده ویلیو اوس هم همغلته ځای په ځای ولاړ ده. که دوی ومني د دې ویلیو نور هم زیاتېږي. اوس بیټکوین چې کوم ده یو ډیجیټل کرنسي ده، شتون نه لري. ټولو نه زیات مشکلات چې موږ لرو په همدغه خبره کې لرو چې دا داسې یو کرنسي ده چې شتون نه لري، موږ لاس ته نه راځي. اوس که ته کله یو بیټکوین اخلې، اصل کې بیټکوین اخلې، یو بیټکوین اډرس اخلې په ډیجیټل ورلډ کې، بیا ته بیټکوین چې ټریډ کوي بل چا سره، ته بیټکوین نه خرڅوي، همدا کوم بیټکوین اډرس چې تا اخیستی ده دغه اډرس هغه سره ریپلیس کېږي. بیټکوین چې ده اوس یو اټومیټک سټرکچر لري، پروګرامینګ ته ضرورت نه لري. خپله بیټکوین الګریدم چې کوم ده هغه هم آټو رن کې روان ده همداسې. خو د دونه خلکو الګریدم جوړول او ټریک ساتل او د بلاک چین کې د دې ټریکینګ ایډ کول دا ټول زرهاو کمپیوټر ته ضرورت لري. نو که چیرې اوس د خلکو داسې کړی و چې دا یې هم تھرډ پارټي ته ورکړی و چې تاسو داسې کار وکړئ، دغه ټریکینګ ساتل دپاره خپل ماشینس موږ ته جوړ کړئ او خپل یې موږ ته وساتئ، خپله کمپنۍ به وي، ډیټا به ټول دلته سټوري. بیا هم راته مخه بانکینګ سیسټم ته مین پوینټ د بانکینګ سیسټم راوړېدو دې ته دا و چې کوم دا کرپشن او کوم پیسو نه چې موږ استفاده کېدلې دا ختم شي. نو بیا خو چې دلته راغی بیا هم ټرای همغه خلکو سره اوسي، بیا به هماغه او پیسو نه د استفاده کېږي او کرپشن به پکې، پیسې به د خطر کې هم اوسي. نو دا پکې یو مشکل ده. دغه ځای و چې مایننګ منځته راغی. مایننګ یعنې څه چې هر څوک هغه الګریدم رن کوي، د هغې مقابل کې هغه ته ریوارډ ورکول کېږي چې بیټکوین به وي. اوس مثلا ما کمپیوټري ښایي ده، ما مایننګ به سټارټ کړی ده، ته ټرانزکشنز کوې، بلاک جوړېږي. نو هغه بلاک څوک جوړوي؟ دا ما چې کمپیوټري ښایي ما مایننګ کې ته یې جوړوي. دا چې کله جوړ شو، کمپلیټ شو، اډ شو، ما ته د دې په مقابل کې چې شی ملاویږي بیټکوین. داسې نه ده چې تاسو ته یو بیټکوین درکړل شي. مخکې که چیرې تاسو 2009 کال کې دا مایننګ شروع کړی او کوو، کېدای شي 3-4 ورځو کې 100-200 بیټکوین به تاسو جوړ کړي ول 3-4 ورځو کې. اوس که چیرې تاسو یو بیټکوین جنریټ کوئ صرف د مایننګ په وسیله، هغه هم د 2-3 کمپیوټرو په رن کولو باندې تقریبا 1.5 کاله نیسي چې ته یو بیټکوین رن کړي، یو بیټکوین جنریټ کړي. نو دا نه ده چې ته صرف مایننګ کوه. او خلک دي داسې دي چې کمپیوټر ایښي دي 5 دانې 6 دانې 7 دانې کورو کې ایښي، نورو ځایونو کې کمپنیانې دي چې همداسې مایننګز کوي. هغوی ورځې 100-1.5-200-300 ډالر صرف په دې مایننګ باندې ګټي چې هغوی ته ریوارډ ورکوي. ته ما ته بلاکس جوړوي او زه تا ته ریوارډ درکوم، ته یې ما الګریدم رن کړي، زه تا ته ریوارډ درکوم. دغه یې کنسپټ و. اوس دا بیټکوین ریوارډس چې دې ته خلک ورکوي، دا نه ده چې بیټکوینز په میلیون هاو او بیلیون هاو بیټکوینز دي او نه ختمېږي، همداسې ورو جنریټ کېږي. دا که پیسو ته هم راشو، کم ملک هم چې پیسې خپلې ډېر جنریټ کړي یا خپله ډېر پرنټ کړي، د هغې پیسو ویلیو ختمېږي. همدغسې په بیټکوین یا کرپټو کرنسي کې هم ده. نو هغې دپاره دوی څه کړي دي چې 1 میلیونه بیټکوینز نه نور زیات نه جنریټ کېږي، همدونه دي. اوس دا ټول خو فایدې ولې را به شو نقصاناتو ته چې دا څونه نقصانات لري. اول نقص پیدا ده چې دا هر ځای کې اکسپټډ نه ده، هر چېرته ده پېژندل شوی نه ده. بعضې ملکونو قبول کړې ده، زیاتره ملکونو نه ده قبول کړی. که ته چیرې خرید و فروخت کوې، کېدای شي ته یو دکان ته لاړ شي، هغه سره د بیټکوین سیسټم اوسي، هغه نه خرید و فروخت کولی شي. بل دکان ته چې هغه سره نشته، د هغه وایي چې ما ته یا کریډټ کارت ته راکړه یا ما ته دغه ته پیسې راکړه. دغه یو غټ مشکل ده چې هر ځای کې قبول شوی نه ده. دویم غټ مشکل دا ده چې د حکومتونو انفالومنټ پکې نشته، یعنې حکومت پکې لاس نه لري چې هغه کنټرول کړي یا چیک یې کړي چې څنګه ده څنګه نه ده. نو ده په مشکل د وجې ډېر زیات غیر قانوني اکټیویټیز یا کارونه چې پکې روان دي کېږي. که څوک غلا کوي، غټه غلا کوي، بس بیټکوین په طریقې باندې پیسې ولګه، خوا دې خوا خلاص شي، څوک نه خبرې کوي. ولې چې د هغې ټریک نشته ده. بانک کې که ته پیسې لګې رالېږې، هغه خو ټریک شته چې دا پیسې دنه راغللې، دې ځای نه راغللې، دغه طریقې باندې راغلې، دلته ورسېدې. او که ته دې ځای نه بېرته وړې، همداسې مخکې ځي. بیټکوین کې بیا دا شی نشته ده. څونه هم غیر قانوني اکټیویټیز چې کوم دي، نو هغه ټول بیټکوین په طریقې باندې پیسې یو بل سره تبادله کېږي، نو څوک ترې نه خبرېږي. دا ډېر بل غټ مشکل ده. درېیمه دا ده چې د ده نرخ دا سټیبل نه ده. هر 10 ثانیو کې ګورې د دې قیمت تبدیلېږي، یا جګېږي یا ټیټېږي. اوس که زه راشم دا قلم تاسو نه واخلم په بیټکوینز باندې چې کېدای شي د افغانۍ مثلا 100-200 روپۍ شي،
او دې دوکان نه زه ووځم بېرته که راننوځم دې کې دوه حالته دي 15 دقیقو کې 3 دقیقو کې که د بیټکوین قیمت چیرې ډېر جیګ تللی اوسي او دا ماته تمام شوی اوسي په 200 او ته ګورمه بیټکوین قیمت هلته جیګ تللی ته ماته باید 500 روپۍ راکړي دا یا به ما خوښ نه یا به کار نه کوي یا دویم حالت کې داسې دونه ټیټ به راغلی چې 200 روپۍ خو تللی ته دي 200 به جدا ته ورکوي چې دا آیپیډ یا دا پنسل چې ده ته بېرته هغه نفر ته ورکړي نو دغه مشکل د وجې خلک نه پوهېږي چې دا مونږ نارملی استفاده کوو که استفاده نه کول دا قیمت هېڅ روښه معلوم نه ده چې دا اوس جګېږي ټیټېږي یو ځای کې ده که چېرې یو ځای کو بیا خلکو کولی شو چې خرید و فروخت دا هر څه پکې وکړي ولې معلوم ده چې دغه نرخ ته دی نه جګېږي نه ټیټېږي دا یې نقصاناتو اوس تاسو بیټکوین استفادې یا کریپټو کرنسي استفاده چې کوم ده دوه طریقې باندې کولی شئ یو خو دا ده چې همدا خرید و فروخت د اشیا او اجناسو هغه هم چېرته چې دا قبول شوي هر ځای کې نشئ کولی دویم دا ده چې دې کې سرمایه ګذاري کولی شئ اوس که چېرې تاسو 2008 2009 دې وختونو کې بیټکوین څخه اخیستون که چېرې $100 مو اخیستی ول اوس کېدای شي میلیونر شولی سرمایه ګذاري ته راځو که نه هر وخت دا خلک شته دي دې کې ټریډینګ هم کوي هره ورځ پکې سرمایه ګذاري کوي پیسې وباسي هغه د دې طریقې نه دوی ښه عاید هم پیدا کولی شي دا دوه طریقې دي چې بیټکوین استفاده کولی شي یا پکې سرمایه ګذاري کوئ یا پکې خرید و فروخت کوئ دې کې شته دي داسې خلک چې ټاپ انویسټران دي مثلا ایلن ماسک هم پکې شته ده فیسبوک کمپنۍ خپله پکې بیټکوین کې انویسټمنټ کړی ده میسی پکې انویسټمنټ کړی استفادې دپاره ډېر زیات اپلیکیشنز دي خلک استفاده کوي اوس یو دا دی چې عموما خلکو اکسپټ کړی ده قبول کړی ده فراډ پکې نشته ده یعنې پیسې دې نه دي تښتولي کله او هغه هم داسې کوینونه تا ته پرېږدي چې هغه د اعتبار وړ دي ورکېږي نه تقریبا 402 کریپټو کرنسي کوینز دي پکې بایننس په نوم یو اپلیکیشن ده کولی شي چې هغې نه تاسو شروع کوئ وګورئ چې دا خپله کریپټو کرنسي څه شی ده خلاص دغه و چې کوم ځای نه موږ شروع کړو هسټري تاریخ باره تاریخچې باره کې مو ویلې چې کوم ځای نه شروع شو دا معامله ټوله کوم ځای نه شروع شوې اوس کوم حد کې رسېدلې ده او آینده کې به موږ دواړه شاهدان اوسو چې دا کوم حده پورې رسي